تازه خبر بلوچستانو د پاکستان په استخباراتي مرکز برید کړی، بل خوا TTP و پوځیان وژلي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. بلوچستان او پښتونخوا کې د خونړیو بریدونو په دوام. تازه خبر دا دی چې د بلوچو بیلتون پالې ډلې یعنی BLF د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي وسلوالو د بلوچستان ایالت تمپ او مند ولسوالیو کې پر پوځي او استخباراتي کارمندانو دوه جلا بریدونه کړي چې په ترڅ کې 15 تنه وژل شوي دي. له بل لوري د بلوچستان د محلي حکومت چارواکو د بلوچ بیلتون پالو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ییزې سرچینې وایي بلوچستان کې پر پاکستان امنیتي ځواکونو د بلوچ وسلوالو بریدونه د پام وړ ډیر شوي دي. د ویلو دا چې په تیرو 2 ورځو کې بلوچ بیلتون پالو بلوچستان کې د یوه ښار په ګډون 2 مهمې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په رسمي ډول په بلوچستان ایالت کې د بلوچ بیلتون پاله ډلې د هندوستان فتنې په توګه ونوموله. یاد وزارت ادعا کړې چې دغه ډله د بهرنۍ هیوادونو په ځانګړې توګه د هند په ملاتړ د پاکستان ضد وسلوال فعالیتونه کوي. همداراز زیاته شوې د بلوچ بیلتون پالو اصلي ریښه له هند سره سرچینه اخلي. بلخوا پښتونخوا کې طالبانو 4 پاکستاني پوځیان وژلي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان او چترال سیمو کې د عملیاتو پر مهال 4 پاکستاني پوځیان او وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ زیاته کړې چې په سیمه کې لا هم عملیات دوام لري. د پوځ په خبره په وژل شوو پوځیانو کې د عملیاتو مشر دانیال اسماعیل، کاشف رضا، فقیعت علي او محمد حامد شامل دي. خو تحریک طالبان پاکستان بیا ویلي چې 2 پوځیان وژلي او 4 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان امنیتي چارواکو ادعا کړې چې تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو په ملاتړ د افغانستان له خاورې دا ډول بریدونه پلانوي، خو افغان طالبان بیا تل د ادعاوې ردوي او وايي پاکستان د خپل داخلي مشکلات په خپل حل کړي او پر افغانستان د بې ځایه الزامونو لګولو ډډه وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.